شلتالو چې کوم دی دا د صحت دپاره هم ښه دی او خوراک کې د شوګر دپاره د مریض دپاره د هر یو بیمارۍ دپاره دا بهترین علاج دی بهترین د مریض دپاره چې او خاص کر د شوګر دپاره خو ډېر ښه شی دی دا شوګر فری. او چېرته پولیسو ملیسو والی په دې باندې که نه نه نو دا خو ښکاره شو که کې او پولیس درته څه نه وي نه دا خو شلتاله نه شو کړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جی کتونکو زه مشتاق علم ستاسو ورور راغلی یم د شلتالانو یو باغ ته او دا کوم ځای کې دی اریچن کس کلی دلته کې د شلتالانو باغ کې یو شوکه شروع ده هغه ته ښیم زیاتر ملګرو به دا نه وي کتلي چې یاره دا شلتالو دا کېږي څنګه او د دې دا بوټی څومره وي تقریبا او دا څنګه پیکنګ د دې کېږي یا د دې شوکه څنګه کېږي دلته کې د باغ څومره انتظامیه ده د هغوی سره به خبرې اترې کوو. تاسو دا پوره پروګرام وګورئ او خوندونه او مزې ته والې د شلتالو موسم شروع دی ماشاءالله ډېر زیات خوندناک میوه شوې ده ګلۍ طوفانونه آفتونه هم راله خو الله تعالی په دې ژبه بیا هم خپل رحم وکړو. زموږ دومره امید نه و چې یاره دومره فصل به معیاري وشي خو ماشاءالله بیا هم ښه فصل شوی دی. راځئ د دې چې کوم مالک دی دا باغ یې اخیستی هغوی سره خبرې اترې کوو دا څومره کسان دی کې کار کوي هغوی سره به خبرې اترې کوو. تاسو چېرته مه ځئ راځئ زموږ سره. جی کتونکو تاسو ګورئ زما سره چې په څنګ کې کم کس ناست دی دوی به راڅخه خپل تعارف هم کوي چې یاره د دوی نوم څه دی او دوی د کوم ځای نه راغلي او دا باغ یې اخیستی دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه دی وروره؟ خیر جی ښه. نوم هم څه دی د خیره؟ زما نوم سلیم خان دی. زه مرزو اوسېدونکی یم او د شلتالانو د فروټو کار کوو ډیلران یو جی. څنګه سږ کال پیداوار د پروس کال نه څومره کم یا زیات؟ یاره جی پروس کال نه خو پیداوار کم دی دا بارانونه راغلي په ګل په دوران کې نو دې سره ګل لږ غورځېدلی باغونه لږ پیداوار لږ درمیانه دی. نو موږ خو چې کوم دی بوټي کې وکړه ماشاءالله ډېر زیاته میوه ښکاري نو زه خو یم ګینې سږ کال پیداوار لږ ښه شوی دی. نو دا بوټي په نسبت لږ زموږ ته لږ کم دی خو نه دی خو میوې لږ ښه ده سیز یې غټ دی. دا راته ووایي چې د دې کې لکه څه نمبر وایز دي دا شلتالان چې کوم دي لکه دې کې خو به اے کټګري بي سي داسې خو به تاسو سره وي که نه جي؟ او جی موږ سره شته موږ دې کې درې قسم وباسو لکه یک دو تینو لکه دا پکې موږ وباسو جی دا قسم چې کوم دی که نه جی دا ایک نمبر دی دې کې نه بیا لږ چې کم وي نو هغه دو نمبر وي بیا چې کوم دی چاڼې درېیم نمبر وباسو. سرجي دا راته ووایي چې دلته څومره باغونه مګه چې د سږ کال سیزن کې ده؟ ما جی زمونږ په اسلام آباد کې خپل دکان هم دی 108 نمبر حاجی امیر غفار خان دکان نمبر 108 اسلام آباد کې او دلته تقریبا چې 1 کروڑ 20 لک روپو سودا مونږ کړی ده. دا دې کې لکه څه باغونه تاسو سره شامل دي لوکاټ خوبانۍ یا شلتالو که صرف شلتالو شوی دی؟ یاره جی دلته شلتالو دی لوکاټ دی خوبانۍ ده الوچې فصل لږ ډېر کم راغلی الوچه پکې نشته را سره. کم پیداوار سږ کال ډېر زیات کم شوی د میوې په نسبت سره؟ الوچه جی کم راغلی لوکاټ فصل ډېر ماشاءالله ډېر ډک راغلی دی ښکلی راغلی دی فصل. شلتالو هم ښه دی درمیانه دی خو بس دا فصل دې ته خو ووایه. دا راته ووایي دا پیټۍ چې کومې زموږ وینو دا ډکېږي دا کاریګر ډکوي نو دا ایک کټګرۍ والا پیټۍ چې کومه دا تقریبا په څو باندې ورکوي؟ یاره جی دا خو زموږ نه په هول سیل باندې ځي دا نن سبا دا خرڅېږي جی 500-500-600 روپۍ باندې. دې کې تقریبا څو کېجي؟ یاره دې کې جی 6 کېجي پکې. او دا مطلب دلته کې د دې خریدار راځي یا دا منډیانو ته سپلای کوي تاسو؟ دا جی موږ منډۍ ته لیږو هلته اړتیانو له هغوی بیا خرڅوي په هول سیل بیا هغه پړیان چې اخلي هغوی بیا دکاندارانو باندې تقسیموي داسې. بار ملکونو ته ستاسو مال ځي یا نه ځي؟ یاره جی نه ځي زموږ بار ملکونو ته مال نه ځي کو بار ملکونو ته زموږ تللی نو بیا به انشاءالله بیا څه وجه ده څه کمی ده تاسو بار سپلای نه شئ کولی؟ یاره جی زموږ خو څه دغه نشته خو دا زمونږ دغه له پکار دی لکه حکومت له پکار دی چې داسې موږ ته
دغه راکړي چې موږ یې بار ملک ته سپلای کولی شو. تاسو سره داسې کټګوري مال شته د بار د لیږلو دپاره چې یاره ګورنمنټ تاسو سپورټ کړي او تاسو هغه سپلای بار ته مو کوي؟ یاره جی موږ خو لکه دی کې ون مال چې کوم موزیم موږ سپلای کولی شو لږ مطلب دی چې ښه مالو شو کو کولیټۍ والا نه هغه بار ملک ته رسیدی شي شلتالو او جی رسیدی شي او جی د کاریګر د سره لګیا دي که نه د دوی څه حساب کتاب دیړي وي دا کار څه ټایم شروع کوي چټي څه ټایم کوي؟ دا جی موږ ساره تقریبا 6 بجې شروع کوو او 2 بجې جی چټي ده 2 بجې موږ چټي ورکوو جی 2 بجې لکه دا کم کاریګر دي دا شوکې والا دا ښکاري که نه جی نو د دې دلته رهایش دی که نه دوی ځي کورونو ته دی ځای نه جی دا چې کوم موږ له دغه نه راغلي څه د سوات نه راغلي څه د ثوابیا نه راغلي څه د یو ځای بل ځای نه راغلي تقریبا موږ سره په دې وخت کې یو 100 کسان لیبر ما سره موجودن دی 100 نو دی له موږ ځای په ځای باندې خپل خیمې لګولې دي او لنګر منګر مو ته شروع کړی دی. لنګر ستاسو په خرچه چلیږي یا دوی نه کټ کوي؟ نه جی لنګر زه خپل چلوم دوی له ورکوم دیاړي په خپل ځای ده. او جی د دوی کم از کم دیاړي څونه د تاسو پروف نه کړی جی مونږ یاره جی د دوی دیاړي خو مطلب دا دی چې موږ دوی تقریبا 900 روپۍ 850 900 روپۍ دیاړي ورکوو او د ډکولو کاریګرو والا چې کوم دی نو دی کې 1200 1300 1400 مختلف لکه دغه 1500 پورې موږ ورکوو جی. سر جی څه پیغام ورکول غواړئ کتونکي دا پروګرام ګوري هغوی ته څه پیغام یا مطلب خپل مال دلته کې په ښه ډیلر سره ډیل کول غواړئ نو خپل نمبر هم ورته ووایئ او یا څوک راتلل غواړي تاسو نه دا مال غواړي دلته په پټي کې نو هغوی باندې خرڅول غواړئ نو هغوی ته څه پیغام جی زما خو غونډورونو کتونکو دا خواست دغه دی زما خو دا مارکه ده لکه زمونږ خو مخکې اګریمنټ دی که نه بار دی التیانو سره دغه سره نو چې څوک هم شوقین دا زما نمبر دی 0346 90 42 692 زما سلیم خان نوم دی د مرزو کې اوسیدونکی یم او مال خو چې څوک اخلي نو بس رابطه کولی شي او کتونکو ته زما دا دغه دی چې انشاءالله مطلب دی چې څوک ما پیژني څوک مینی نو الحمدلله کولیټۍ مال به وله خو ښکلې ورکوم ښه ښایسته به وله ورکوم او مطلب دا دی چې سریټي په هغې به وله ورکوو زیاتې بنیږي. جی کتونکو دې ټایم کې چې کوم دی دا کاریګر سره کېناستم کوم کاریګر دا پیټۍ ډکوي د سره به هم خبرې اترې کوو چې یاره دا کار مشکل دی یا نه دی مشکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بسم الله. ضروره ښې خیر دی تاسو ښه کار هم کوئ او مال به هم لږ ټایم راکوئ دا راته ووایئ چې نوم دې څه دی؟ حسین علي. حسین علي به د څومره وخت نه د پیټو دا کاریګري کوي؟ دا خو تقریبا 14-15 سال شو او تقریبا 7 سال مې سلیم خان سره وشو. څنګه نیک نه مطمئن یې کوم مالک دی؟ مطمئن یو جی. مطمئن او جو یاړي او خوشاله ساتي خوشاله 7 سال شو خوشاله ګڼم. ماشاءالله ماشاءالله. او څنګه کار دی سخت دی آسان دی؟ نه کار آسان دی. آسان دی جو. نو دا خلک لکه دا نور کارونه پرې دې ته راشي که څه حساب کتاب نه دا خو آسان دی خو دا هر سړی نشي کولی. لکه مطلب چې کم سړی کولی شي یا چا کړی دا کار نو بس بیا هغوی دپاره آسان دی. هغوی چې کولی شي دا هر سړی نشي کولی. دا تقریبا په دې پیټۍ کې څومره شلتالي تاسو پیک کوئ جي؟ په دې کې جی 30 دانې دي 30 دانه او 60 دانه. دا 60 دانې په کم کې وي دا 30 په کم کې وي دا A او B ګریډ وي که څه حساب دا یک چې دا 30 دي او دا 2 نمبر چې دا دغه دي دا 60 دانه ده. صحیح دی او دا هم سپیشل دي سپیشل دی او 60 دانه. ته لکه یو دوه دانې راواله A کټګري راواله او B راواله لکه مطلب 1 او 2 او 3 راواله چې دا کم کم دي تاسو ګورئ کتونکو ګورو دا A ده که نه جي دا 1 نمبر دی جي تاسو ګورئ او دا جي دا 2 نمبر دی جي او دا 3 نمبر دی لکه چې وړه وي دا به 2 نمبر وي که نه ها جي دا کېږي څنګه لکه د ورځې تقریبا څومره پیټۍ پیک کوئ؟ د ورځې خو دغه 2-2.5 300. السلام علیکم وروره څنګه حال دی؟ وعلیکم السلام. یو من له سره راکوشه لږه خفه نه شي څنګه حال دی وروره ښې؟ خیر دی شکر دی. مخامخ ودرېږه کیمرې ته نوم دې څه دی وروره؟ ابرار. د کوم ځای نه راغلی ده؟ سوات نه. سوات نه. څومره وخت نه دغه روزګار کوې چې یاره دا شوکې کار کوې دلته کې؟ 2 کال نه شروع کړل. او چېرته پولیسو ملیسو والی په دې باندې که نه؟ نه نه نو دا خو کاره شوکه کوې او پولیس درته څه نه وویل؟ نه دا خو شلتاله نه شو کړی. نو دا راته ملګري دا د شوکې کار سخت دی یا آسان دی؟ آسان دی. دې کې څه خارخ مارخ خو وي لکه دا پیشکۍ میشکۍ یا دغه چې تاسو وخیږئ نو خارخ مارخ بدن باندې راځي؟ وي پکې خو چې بیا ولم بدن صحیح شي. نو که فرض که لمبا سره د ځینو کسانو دغه خارخ د بدن نه لر کېږي بیا هغې دپاره څه طریقه ده؟
چې ګولۍ مولۍ خوري ګولۍ بیا ته الرجي جی کتونکو تاسو زما خوا کې دا بوټه وینئ چې دا بوټه چې کوم دی دا د شلتالانو بوټي دي دغه باغ کې زه ولاړ یم دغه رنګ دا نیسي د دې نه چې کوم دی دا کم شوکي والا کسان دي دا راځي او دا پخې دانې د دې نه شوکوي لکه مطلب زه برته دا اوس ویم چې دا بله دانه ما راوشوکوله دا تقریبا چې 2 ګریډ دا که نه لکه 2م نمبر به وي دې کې 1 نمبر چې کوم دی هله غټ سایز او دا 2 نمبر پکې لږې وړی زما لاس کې چې کوم دی دا تقریبا 2 نمبر دی جي نو دغه شوکې ملګري راځي دلته کې د سحر نه دغه ډیوټي شروع شي او دغه بوټو ته خیږي دا پخې دانې راشوکوي او بیا دغلته په دغه ډیري باندې اړئ دغه ملګري تاسو ګورئ څوک یې پیک کوي څوک دا کاټن چې کوم دی ډکوي د دې چې کوم دی مالک هم ورته ناست وي ګپې شپې لګوي او دغه مشغوله کوي خپله د اړې مزدوري هم کوي او دغه میوې چې کوم دی پیک کوي او د پاکستان ګوټ ته چې کوم دی دغه سپلای کیږي خو د دوی د خولې وینا ده چې یاره بهر ممالک ته موږ سره ګورنمنټ څه سپورټ نه کوي چې یاره موږ سره ښه میوهجات شته دی لکه مطلب ښه دانې را سره میلاویږي موږ غواړو چې بهر ته هم دغه سپلای کړو نو زموږ پاکستان ته به ډېره مدن راشي خو که موږ سره په دې کې ګورنمنټ څه لږ کومک وکړو حاجي صاحب دا راته ووایه چې د دې کم شلتالو سیزن دی نو دا تقریبا څومره ټایم پورې وي تقریبا زمونږ دلته چې کوم دی د پېښور علاقه باندې دا زمونږ ضلع 400 پېښور دا علاقه چې کوم دا زمونږ دې ته سمه علاقه وایي زمونږ که نه دلته چې کوم دی د شلتالو د لوکاټ او د لوچې دا پوخ سیزن تقریبا 2 میاشتې 1.5 میاشت 2 میاشتې شلتالانې پکې دغه 1 میاشت چلیږي بیا لوچه او لوکاټ او خرماڼی تقریبا 2 میاشتې ته سیزن قابو کیږي دا کوم ګاډي راځي لکه دلته ډاکسنې بهر ولاړې موږ وکتې که نه په دې پټیج کې ښکاري نو دا ګاډي تاسو ډکوئ که نه دا خریدار را لېږلي دي یا مطلب هغې دا چې موږ اوس ګاډي راغلي دا ولاړ دي دا ډېر نه موږ راغواړو موږ ته ټلیفون وکړو مثال موږ پنډۍ ته لیږو موږ له ګاډي راغواړو موږ ته وایي چې 2 پکار دي 3 پکار دي 4 پکار دي 1 پکار دي نو هغوی موږ له اډې والا راولېږي دلته یې موږ بیا ډکو نه لیږو ښارونو ته دا تقریبا پېښور منډۍ ته تقریبا تاسو نه څومره کرایه یو ګاډی اخلي پېښور د جي د دې ځای نه چې کوم دی د دې هرچند نه ګاډی 5000 روپۍ کوي سوزکې اخلي او ډاکسن هم دغه 8000 روپۍ اخلي خو موږ خو اسلام آباد ته لیږو نو اسلام آباد ته موږ اوس په 15000 روپۍ د شازورې راغلي دي نو دا موږ ډکو لیږو موږ ټایم لیږو موږ دا راته وایي اوس لکه کلي علاقه ده که نه دا باغونه خو په دې کلي کې دي که یو سړی وایي چې یاره ما ته میلمنو دپاره پکار دی یو کاټن پکار دی یا 2 پکار دی نو دا د کلي علاقې ته ورکوئ یا نه ورکوئ لازمي دا خو مطلب د خلکو حق دی دوی به کم نه کوي چې څوک راشي موږ له کاټن هم ورکوو داسې ول دانې هم خوراک له ورکوو داسې خرڅ ول نه ورکوو فی سبیل الله هم ورکوو کاټن چې څوک یولي دوولي نو خامخا اول د بازار نه موږ په ارزان ریټ باندې دلته ورکوو چې جره د علاقې والا هم حق دی دلته د دې فصلونه دي شلتالان دي دوی مو ته دغه کېږي بار ملته خو یوازې نه بالکل جي موږ اکثر کتلي زیاتره باغوانان داسې وي که نه کم پکې وي زیات نه وي جي چې هغوی ته لکه کلي علاقې خلک ورشي نو هغوی ته هغه نیت بد کړی وي او هغوی ته هېڅ قسمه میوهجات نه ورکوي نو آیا دا خوی وي تاسو کې راغلی چېرته که نه یاره جي دلته چې څوک هم راشي باغ ته شوګه شوري نو الحمدلله تر اوسه پورې موږ داسې یو قسم خالي نه چې دلته موږ ورته ویل چې څونه خورې وخوره او چې څونه وسي مطابق کور له هم ولې ورکو او ځان له یوسي پاخه شلتانه ولې ورکوو موږ جي داسې خبره نه کوو دا خو د دوی حق دی او خوراک شی دی نو چا نه منې کوو نه موږ شلتالو چې کوم دی دا د صحت دپاره هم ښه دی او خوراک کې د شوګر دپاره د مریض دپاره د هر یو بیمارۍ دپاره دا بهترین علاج دی بهترین د مریض دپاره چې او خاص کر د شوګر دپاره خو ډېر ښه شی دی دا شوګر فری میوه ده شلتالو او دا مطلب دی چې ډېر خورئ او په بازار کې سودونه ګرانه نه دي مطلب دی چې زموږ نه ځي سودا 100-150 روپۍ کیلو خټکۍ هم په دې ریټ دی او زموږ نه په دې باندې خو هغوی خیر لږ په هولسیل باندې کمه دي خو ګاډو والے خرڅوي دغه 100-120 روپۍ خرڅوي نو خوراک یې ډېر کوي صحت لم ښه دی او مریض لم ډېر ښه دي جی کتونکو دا ویډیو در سره مخکې شیر کوي چې دغه رنګ ښایسته پروګرامونه موږ تاسو له راوړو او تاسو ته خوندونه مزې علي او موږ ته داد راکوئ انشاءالله موږ به تاسو دغه رنګ ښایسته پیکیجونه راوړو نو کوشش وکړئ دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې ډېرو ملګرو ته ورسي او د دې نه خوند مزه والي همدې سره ماله او زما کیمرمین انور احساس له راکوي اجازت په لوی الله مو سپارم د الله په امان